د لوی بخښونکي خدای په نامه درنو قدرمنو عزیزانو د نگین الغیاس تلویزیون کتونکو بیا هم یو ځل بیا تاسو ته د پښتو زده کړې ته ښه راغلاست ومه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننی بحث یا خپرونه مو د پښتو ژبې د زده کړې د زمانونو یا مهالونو په هکله وه چې نن شپه د اوس مهال او راتلونکي زمانې ګردان او ډولونه وایو. څنګه چې تېره شپه مو د تېرې زمانې ډولونه ولوستل او د تېرې زمانې ګردانونه د لازمي فعل او متعدي فعلونه ولوستل، خو نن شپه بحث و موضوع مو د اوس مهال او راتلونکي زمانه چې موږ څنګه کولی شو په اوس مهال باندې خبرې اترې وکړو او څنګه کولی شو په راتلونکي زمانې باندې فعل صرف کو یا په راتلونکي زمانې یو مقاله ولیکو، یو پاراګراف یا یو کتاب، یو داستان، ناول یا یو بل کوم لنډه ټوټه یا لنډه کیسه ولیکو. څنګه کولی شو؟ خو موږ که وغواړو کولی شو د تیر مهال، راتلونکي مهال او اوس مهال په مرسته کولی شو ډېر ښه خبرې وکړو او کولی شو ښه مقاله ولیکو. خو کوم زمانونو کې ستونزه ولرو بیا نسو کولی چې یعنی فعل گردان وکړو، جمله جوړه کو، نسو کولی پاراګراف جوړ کو، نسو کولی متن وژباړو یا بل کوم شی. یوازینی شی په کومه ژبه کې چې مهم دی، څه دري، څه پښتو، څه انګریزي یا بل کومه ژبه، تر ټولو اړین او ضروري زمانونه دي چې زمانونه باید کوم څوک چې غواړي چې زده کړي باید زمانونه وپوهېږي چې کوم زمان دی، کوم محال یا کوم حالت یا په کوم محال کې هغه خبرې کوي، اوس محال کې خبرې کوي، تیر محال کې او که راتلونکي زمانه هم. دوستان عزیز، بازم خوش آمدید برای یادگیری زبان پشتو. قسمی که در جریان هستید، شبهای قبل ما زمانها رو شروع کردیم و زمان گذشته خواندیم، ولی بحث امشب ما است زمان حال و آینده که انواع زمان حال میخونیم و از انواع زمان آینده میخونیم که هر یکی با مثال با جمله بر شما عزیزان جمله میسازیم و لغات و مثلا فعل گردان میکنیم و انواع دیگر. شاید کنید درنو عزیزانو، لومړی وایو اوس مهال. اوس مهال که تعریف کې ورته وایي یو کار، یو عمل چې په د اوس زمانه کې پیښه ولویږي او هغه ته اوس مهال وایو. چې اوس مهال بیا په پښتو ژبه کې په درې ډوله ده: مطلق، جاری او امکانی. درې زمانه لرو په اوس مهال کې: مطلق یا کامل آل اوس مهال، او بل جاری یا استمراری آل زمانه، او بل امکانی آل زمانه. د مطلق زمانې نښه او نښانات څنګه چې موږ تاسو ولوستل ومویله چې د مطلق زمانې نښه یوازې وو دی، یعنی موږ کولی شو چې د وو په واسطې آل مطلق یعنی آل کامل، اوس راتلونکي مهال مطلق یا کامل، او کولی شو ماضی مطلق یا کامل تیر زمانه ولیکو. لومړی صرف و گردان چې موږ تاسو په تیرو درسونو کې ولوستی، دا گردان او صرف دی. دا د اوس مهال گردان یا صرف دی چې موږ کولی شو د دې صرف په واسطه یعنی فعل جمله جوړ کو، فعل صرف کو، گردان کو، کوم پاراګراف ولیکو یا بل کوم موضوع کولی شو چې د دې صرف په واسطه موږ ولیکو. مثلا لومړی که وایو چې یو فعل گردان وکړو، که مصدرونه پښتو ژبې کې موږ تاسو ولوستل چې 15 دانې مصدر لرو چې ټوله په پای کې یعنی لام لري. مثلا یو فعل لیکو، دلته وایو چې بخښل. بخښل په دري کې معنا ورکوي بخښیدن. خو دا څنګه په مطلق حال زمانې کې یا د اجازه غوښتنې په حالت کې څنګه وکاروو؟ لومړی ورته د مطلق زمانې نښه او نښانه وو دی. ریشه فعل بخش، ریشه فعل ده او میم د مفرد متکلم لپاره راځي، ورته
و بخشم په دری کې معنا ورکوي. دا لومړی شخص دی متکلم دی، دا دویم شخص مخاطب دی، دا دریم شخص غایب دی. و بخشم په فارسی کې معنا ورکوي ببخشم. د اجازه غوښتنې یا د سوالیه په توګه کولی شو د چا لپاره استفاده وکړو. ورته وایي آیا من ببخشم، آیا زه وبخشم. میبخشم خو جاری توګه کولی شو استفاده وکړو یا وکاروو. بخشم، میبخشم، او کله چې واو د فعل مخکې راوړو وبخشم، ببخشم، د جمع حالت واو د فعل مخکې قبل از فعل واو اضافه بکنیم، ریشه فعل خود مینویسیم. حالا جمع متکلم فاعل ما موش جمع متکلم آخر پسفند واو میگیره. وبخشو، ببخشیم، مفرد مخاطب و بازم خودیو بخش خود تا قسمت ریشه فعل برای مفرد مخاطب آخر وجده یا میدیم. و بخشی، ببخشی، جمع حالت ارتای بخش بازم خود تا قسمت ریشه فعل برای جمع مخاطب آخر یای امری میدیم. و بخشی، ببخشید، میگیم ببخشد. تا قسمت خودیو جمع غایب مذکر مؤنث مفرد و جمع و بخشی، ببخشد. درنو قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا هم وایم موږ تاسو اوس مهال وویل چې اوس مهال یو عمل چې په همد اوسنۍ زمانې کې ترسره کیږي او بیا په درې ډول زمانو دي. مطلقه کامل زمانه ده، جاری استمراري زمانه او بل امکاني زمانه ده چې په اوس مهال کې یعنی توان امکان قدرت ولري. او بل وایي چې فعل د شخص لمخه په درې ډول دی. لومړی شخص، دویم شخص، دریم شخص، متکلم، مخاطب او غایب. او د کمیت لمخه د شمیر لمخه بیا دوه ډول دي، یو مفرد دی او بل جمع دی. د مفرد متکلم لپاره څنګه چې موږ په تیر درسونو کې ولوستله د مفرد متکلم لپاره میم صرف کوو، مثلا وبخشم. د جمع متکلم لپاره وبخشو. د مفرد مخاطب لپاره اوږده یا وبخشي. د جمع مخاطب لپاره امریه یا وبخشي. او د غایب مفرد جمع مذکر مؤنث لپاره وبخشي. لکه جمله چې ووایم ته باید چې احمد وبخشی. ته باید چې احمد وبخشی. تو باید که احمد را ببخشی. که و پاک و دلته ورته تو باید احمد میبخشی. دا جمله بالکل اشتباه ده. او موږ ځکه چې یعنی باید کلمې تحکیدي ټینګاري کلمې باندې لرو باید د فعل مخکې و ور اضافه کو. مثلا ته باید چې مقید سو احمد وبخشی. تو باید که احمد را ببخشی. یا مثلا که غواړو دا منفي وکړو، مثلا منفي حالت من احمد را نبخشم، زه احمد و نه بخشم. سرتای زه ولی احمد و نبخشم. من چرا احمد را نبخشم. دا سو د مطلق حالت. که غواړو بل فعل گردان وکړو، مثلا سپارل، سپردن. مثلا میگین زه احمد چاته وسپارم. د اجازه غوښتنې حالت هم شي، سوالی حالت هم. زه احمد چاته وسپارم. من احمد را برای کی بسپارم. ما گفتیم وو نشانه مطلقیت که وو در فارسی یا در دری به معنا میده. زه احمد چاته وسپارم، من احمد را به کی بسپارم. مثلا میگیم احمد و محمود وسپاره. امر کرد احمد رو به محمود بسپار. اگه خواسته باشین جمع حالت بگیم موژ احمد چاته وسپارو. ما احمد را به کی بسپاریم. ته احمد چاته وسپاری. تو احمد را به کی بسپاری. تاسو شما احمد چاته
وسپاره. چه تا وسپاره؟ شما احمد را به کی بسپارید؟ احمد محمود چاته وسپاری. احمد محمود را به کی بسپارد؟ در ټول څه و مطلق حالت، یعنی د فعل مخکې وور اضافه کوي او دلته مطلقیت نشو نشانه وښودله. او بل غواړو جاری یعنی استمرار توګه په همدا اوسنۍ یعنی په جاري توګه که غواړو فعل صرف یا گردان وکړو، هغه بیا فرق یوازینی توپیر یا فرق د مطلق و جاری واو دی. یوازینی توپیر یا فرق په واو کې دی. مثلا داسې وایو بیا هم همدغه گردان چې موږ په جاری کې په امکانی کې درلودی، په مطلق کې مو درلودی، په جاری کې هم همدغه لرو. گردانی که به زمان آل مطلق داشتیم با آل جاری، آل امکانی، آینده جاری، امکانی، مطلق کلا بر دو زمان این 5 پسوند داریم. اگر این خواسته باشیم به جاری تبدیل کنیم، مثلا میگیم لرل به معنای داشتن. حالا اگه خواسته باشین صرف کنیم میگین به زمان آل جاری میگیم من دارم، میشه من ز، پسوند خود منویسین لام ر، ز فاعل آخر پسوند میم میدین، ز لرم من دارم. حالا اگه جمع از این خواسته باشین صرف کنیم میگیم موش، لام ر خودی، موش جمع متکلم آخر پسوند و میدین، موش لرو ما داریم. تو میشه ت، لام ر خودی، تو مخاطبی، مفرد مخاطب آخر وجده یا تلری تو داری. شما میشه تاسو، لام ری خودی آخر تاسو جمع امریه میدین، تاسو لری شما دارید. میگی او مرد، دی میشه او مرد، لام ری خودی آخر یای سرگرد میدین، دی لری او مرد داره، دا بازم آخر سرگرد یا میدیم، دی لری او زن داره، دوی هغوی لری. این را اگه خواسته باشه منفی کنیم میگیم من ندارم، ز میشه من، نه نفع میکنه، لامریان خودی، ز فاعل مفرد متکلمیم، ز نلرم من ندارم. جمع زیر میگیم موش ما، نه خودیو، لامریان خودی، موش جمع متکلم آخر پسوند و میدیم، موش نلرو ما نداریم. ته میشه تو، نه خودیو، لامریان خودی، تو مخاطب آخر وجده یا، ته نلری تو نداری. تاسو میشه شما، نه خودیو، لامریان خودیو آخر یای امریه میدیم، تاسو نلری شما ندارید. قایب دی دا دوی هغوی. بری از هر 4 تا ضمیر میگیم سرگند یا میدیم، دی نلری، دا نلری، دوی نلری، هغوی نلری. قدرمون لیدونکو بیا هم یو ځل بیا تاسو ته وایم موږ په جاری یا په استمراري توګه کله چې وغواړو یو فعل صرف وکړو یا په جاری زمانه کې کله چې وغواړو خبرې وکړو، هغه اصلي فعلونه چې دي موږ یوازې لام یا هغه مصدر لري کو، د مصدر لام پر ځای موږ دغه 15 دانې پسوندونه یا 15 صيغې دغه پر ځای نه اضافه کوو. مثلا کله چې وغواړو چې فعل صرف وکړو دلته مو یو نمونه یا بیلګه ولیکله د فعل، مثلا لرل خپل داشتن حاصل فعل دی مصدر دی، که وغواړو دا گردان وکړو صرف وکړو، لام لري کو د لام پر ځای د 15 صرف یا 15 قاعده اضافه کوو. مثلا ورته ز لرم من دارم، موږ لرو ما داریم، ته لری تو داری، تاسو لری شما دارید، دی لری دا لری، دوی لری هغوی لری. برای از هر 4 تا ضمیر گفتیم امید سرگند یا واضح آشکار اضافه میکنیم. حالا اگه خواسته باشیم منفی کنیم، قبل از فعل یک نفع علامه نفع یعنی نه اضافه میکنیم منفی میشه، میگین ز نلرم من ندارم، موش نلرو ما نداریم، ته نلری تو نداری، تاسو نلری شما ندارید، دی نلری او مرد نداره، دای نلری او زن نداره، دوی نلری ایشان ندارند، هغوی نلری آنها ندارند. این شد گردان زمان آل جاری. که غواړو امکانی حالت، په امکان یعنی د یو کار امکان شدن موږ تاسو ته وشي، بیا موږ په امکانی یعنی په آل امکانی اوس مال امکانی حالت کې باید موږ فعل صرف وکړو.
چې د امکانی بیا هم همدغه 15 پسوندونه دي چې په آخر کې اضافه کوو، خو یوازې کوم شی چې اضافه کوو الف و یا د فعل په پای کې الف و یا اضافه کوو د مصدر، او وروسته بیا دا کمکی فعلونه سم، سو، سی، سی او سی اضافه کوو. یعنی دا خو په کندهاري ګردود په کندهاري لهجې کې بیا سم، سو، سی، سی، سی وایي، خو مشرقي لهجې کې بیا دې ته شین تلفظ شام، شو، شیر، شی، شي وایي. ځکه چې موږ دلته کندهاري ګردود کندهاري لهجه وایو کندهاري، او موږ سم، سو، سی، سی او سی کوم شی چې معیاري لیکنه ده همدغه شی لیکو. مثلا یو فعل وایم خپل همدغه وهل، وهل په معنا ده زدن، دا خپل مصدر ده اصل فعل دی. اوس که دلته گردان وکو مثلا میگیم من زده میتوانم، زه میشه من، وهل خودیو گفتم الف و یا آخر مصدر اضافه میکنه ز وهلای، به خاطر ز فاعل مفرد متکلمه سم بده، ز وهلای سم، من زده میتوانم. جمع از این میگیم موج وهلای سو، ما زده میتوانیم. میگیم تو زده میتوانی، تمشه تو مفرد مخاطب وهل خودیو آخر سی اضافه میکنه، تو وهلای سی تو زده میتوانی، شما میشه تاسو، وهل خودیو الف و یا اضافه میکنه تاسو وهلای سی شما زده میتوانید. دی، دا، دوی، هاغوی بری از هر 4 تا ضمیر بازم وهل خودیو الف و یا اضافه میکنه سی آخریو، دی وهلای سی، دا وهلای سی، دوی وهلای سی، هاغوی وهلای سی. این هر 4 تا پسوند آخر فعل اضافه میکنیم. و یا به غیر از این دیگه کل افعال ما میتونیم به این قسم صرف و گردان کنیم. لکه یو بل فعل که غواړو صرف و گردان وکړو، مثلا ورته منل، منل قبول کردن، مثلا ورته من قبول کرده میتونم، من میشه ز، منل خودیو آخر الف و یا اضافه میکنه و فعل کمکی هم خودیو ز منل ایسم، من قبول کرده میتونم. ما میشه موج، منل هم خودیو آخر الف یا و سو هم اضافه میکنیم موج منل ایسو، ما قبول کرده میتونیم. تا میشه تو منل خودیو الف و یا آخریو سی هم خودیو، تا منل ایسی تو قبول کرده میتوانی، شما میشه تاسو، منل هم خودیو سی به خاطر فاعل ما جمع مخاطب آخر یا امریه میده، تاسو منل ایسی شما قبول کرده میتوانید. دی، دا، دوی و هاغوی این 4 تا ضمیر سی اضافه میکنیم، منل لای سی، دی منل سی، دا منل سی، دوی منل سی، هاغوی منل سی. او مرد قبول کرده میتونه، او زن قبول کرده میتونه، اینها قبول کرده میتوانند، آنها قبول کرده میتوانند. که غواړو دا منفی وکړو فعل یعنی قبول کرده نمیتوانم یا انجام داده نمیتوانم این کاره، این مثبت بود خواسته باشه منفی کنیم بازم نون هی یا چسبیده یا جدا با هم بنویسیم. مثلا بگیم ز خوړلای نسم، خوړلای نسم. دا چیزم لیکلای سو او کولای سو وای میتونیم به دې شکل هم بگیم ز خوړلای نسم، من خورده نمیتونم، یا میتونه بگیم ز نسم خوړلای، ز نسم خوړلای. درې سره جملې سم دي. خو لومړی جمله چې ده د لیکنې د لحاظ یعنی د گردود په لحاظ او د لیکدود په لحاظ به شکل دستور یعنی شکل طرز نوشتاری و جمله اول از لحاظ گرامر و از لحاظ نوشتاری کاملا درسته. جمله بعدی که هسته به خاطر که شکل نوشتاری زبان پشتو این شکل عربیه یعنی کل کلمات باید جدا جدا نوشت. جمله بعدی هم درست است ولی باید نه جدا نوشت. و جمله آخر که هسته زن نسم کولای یا زن نسم خوړلای به خاطر افعال کمکی باید در پشتو به شکل فرمولی که هسته بعد اول فاعل مفعول فعل توبی یا فعل کمکی که هرچی هسته با آخر به می شکل متواتر یعنی کلا شکل زنجیره‌ای با هم ارتباط داشته باشه.
ما میتونه بگیم جمله به عوض نسم کولای ز یا مفهوم میرسونه، ولی در کل اشتباهه. شکل فرمول پشتو شکل ساختاری و فاعل مفعول و فعل این شکلی باید بیه. خب حالت جمع از این خواسته باشین یک فعل به کل اشخاص از اینا گردان کنیم متوجه باشین. مدری زمان اوله مطلق، جاری او امکانی. مثلا میگیم اول ز احمد و هم من احمد را بزنم. حالا میگه احمد من را بزند. احمد ما و هی کلن برعکس. اینجا ز بیس فاعل آمد، اینجا احمد بیس فاعل، اینجا احمد بیس مفعول آمد، اینجا ما بیس مفعول. ما خوانده بودیم در درسای پیش، گفتیم وقتی که مفعول یعنی ضمیر فاعلی قرار بگیره شخص اول و شخص دوم شکل نه تغییر میخوره، شکل مغایرین اور منیسین یعنی ما. مثلا میگیم ز احمد و نه و هم من احمد را نزنم. میگیم احمد ما و نه و هی احمد من را نزند. این شد مطلقیت. میگیم ز احمد و هم من احمد را میزنم. احمد ما و هی احمد من را میزند. ز احمد نه و هم من احمد را نمیزنم. احمد مرا نمیزند. احمد ما نه و هی. در دوی جمله مطلق و در دوی جمله هم چی شوه؟ جاری، مثبت و منفی. یعنی فاعل کولای شي د فاعل په اساس راسي او دلته خپل دغه لومړی شخص کولای شي د مفعول په اساس باندې هم راسي. که امکاني وایو ز احمد وهلای سم من احمد را زده میتوانم. احمد ما وهلای سی احمد من را زده میتواند. ز احمد وهلای نسم من احمد را زده نمیتوانم. احمد ما وهلای نسی احمد من را زده نمیتواند. دا دوی جمله سوی امکانی حالت، یعنی درې زمان مرتاس ولوستله: جاری، مطلق او امکانی. اوس کو غواړو د دې امریه حالت ولیکو. احمد امریه حالت، احمد را بزن. احمد قبل از فعل گفتیم یک و میدیم به خاطر امریه مثبت و ه ریشه فعل برای مفرد هم میدیم. احمد و ه احمد را بزن. جمع حالت از این میگیم احمد و هی احمد را بزنید. مفرد خواسته باشیم بگیم احمد ما و ه احمد را نزن. احمد ما و هی احمد را نزنید. تاسو ټوله موږ تاسو چې درې زمان ولوستل: مثبت، منفي، امریه. یوازې ما لومړی شخص مفرد متکلم باندې فعل صرف وکړئ، خو تاسو کولی شئ چې لومړی شخص مفرد و جمع، دویم شخص و مخاطب مفرد و جمع او دریم شخص مذکر و مؤنث مفرد و جمع غایب باندې همداسې فعل صرف وکړئ. خپل لومړی فعل وهل. وهل دلته لیکمه. وهل فارسی ژبې کې زدن معنا ورکوي چې خپل مصدر اصلي فعل دی. بیا موږ دا څنګه کولی شو چې فعل صرف یا گردان وکړو. لومړی خپل فعل راوړو وهل، خو د لومړی شخص مفرد متکلم لپاره موږ باید صرف و گردان باندې وپوهیږو چې څنګه کولی شو فعل صرف وکړو. لام باید لرې کړو. د لام پر ځای باید موږ تاسو 15 قاعدې چې دلته لیکلې وي پنځه دانې صرف یا قاعدې چې لیکلې وي دلته دغه 15 صرف پر ځای باید دا پسوندونه ولیکو: میم و اوږده یا امریه یا څرګنده یا.
خو دلته ځکه چې زموږ تاسو ټوله فاعل دلته لومړی شخص دی مفرد متکلم دی او آخر ټول د فاعل په اساس باندې فعل گردان موندلی دی او دلته وګورئ ځکه چې فاعل مو دریم شخص دی غایب دی احمد دی او ټول د فاعل په اساس باندې گردان خوړلی که دلته زموږ تاسو فاعل یوازې ماضي تغییر ورکړو فاعل ته زموږ فعل هم ټول تغییر خوري یعنی آخر کې واو نیسي که دلته فاعل ته یعنی مفرد مخاطب لپاره ته وایي آخر کې اوږده یا نیسي او که جمع مخاطب یا اوسي په آخر کې یا امریه نیسي او که د غایب مذکر مؤنث مفرد او جمع حالت احمد محمود فاطمه معصومه دی دا دوی هغوی او یا که ضمیرونه اوسي بیا دلته څرګنده یا په پای کې د فعلونو راځي نو موږ کولی سو چې پښتو کې ټول هغه فعلونه چې اصلي فعلونه اوسي بې قاعده اوسي با قاعده اوسي په شرط دی چې موږ د هغه یعنی چلند طرز و لیکنې حالت یې وپوهېږو چې دا فعل لازمي دی متعدي دی بې قاعده دی که با قاعده انشاءالله په وروستۍ درسونو کې بیا د دې حالتونو نور حالتونه هم وایو چې کله چې فعلونه وپوهېږئ بیا تاسو ته زمانونه هم ډېر ساده اسانه کېږي چې موږ څنګه کولی سو چې دغه فعل په حال زمانې باندې صرف کړو ځینې فعلونه دي چې متعدي فعلونه دي بیا هغه چې کله وغواړو په تېر زمانه کې ګردان وکړو باید د مفعول په اساس باندې ګردان وکړو کومې فعلونه لرو بې قاعده با قاعده فعلونه لرو اصلي فعلونه لرو ترکیبي فعلونه لرو او څنګه بیا دا بې قاعده په حال زمانې کې کولی سو فعل صرف وکړي یا بله کومه زمانه کې کولی سو فعل په ډېره سمه توګه ګردان کړو په شرط دی چې تاسو ګردان سم وپوهېږئ فاعل یوازینی شی چې ډېر مهم د پښتو ژبې کې فاعل او فعل ډېر مهم دی ځکه چې دغه چاپریال یا کومه سیمه کوم محیط چې موږ تاسو ژوند کوو یعنې دوې ژبې رسمي لري دري او پښتو او ځینې لغتونه ځینې څه چې زیاتره لغتونه د پښتو دري ترمنځ ډېر یعنې ګډ دی ریشه یې ګډه ده یعنې ځینې لغتونه دي چې ما خپله څېړنه باندې کړې ده ریشه یې ورکه ده چې یا دا لغت د فارسي دی او که د پښتو دی خو یعنې موږ کولی سو چې کله چې صرف وکولی سو فعل ګردان وکړو یا ضمیرونو فاعلونه وپوهېږو کولی سو چې فارسي لغاتونه هم ځینې مثلا تاسو لیدلی چې ځینې کسان چې ډېر سیاستوال کسان دي او ډېر مثلا یا په ورځپاڼه کې یا په نورو کتابونو کې هم فارسي لغتونه هم یا عربي لغتونه هم راغلي دي یعنې موږ کولی سو خپل په ورځنۍ لغتونو کې کوم څوک چې غواړي چې پښتو زده کړي کولی سي چې په ډېر عامیانه ساده توګه فارسي لغتونه هم د دې ترڅنګ وکاروي مثلا اصلي لغت د مکتب ښوونځی دی خو دا اوس په د لویدیځه خوا یا سیمه کې په کندهار ولایت کې هلمند ولایت کې نور ولایتونو کې مکتب خپله کاروي لکه صنف ټولګۍ نه ورته صنف ورته وایي او همداسې د دې په شان ډېر لغتونه دي چې هغه خپله دري لغت باندې کاروي او ځینې ډېر لغتونه پښتو ریشه لري خو په دري کې همدغه پښتو لغت د دوی ترمنځ کلتور عنعنه او دود سوی دی هماغه پښتو لغات کاروي لکه همدا اوس زیاتره کسان بوره خپله پښتو کلمه ده خو زیاتره دري ژبې هم بوره باندې پوهېږي او بوره ورته وایي چې شکر معنا ورکوي خو همداسې شان موږ تاسو یوازې موخه او مطلب او هدف مرام دا دی چې وکولی سو په ډېر زغرده توګه په ډېر ښه توګه وکولی سو پښتو ژبه خبرې وکړو ځکه چې خپل په کاري زمینه کې یا مثلا په کوم دفتر کې یا خپل ملي ژبه خپل ژبه ثابت وکړو چې موږ افغان یو او باید پښتو دري په ښه توګه زده وکړو او ځکه چې ځینې ستونزې اړتیاوې شته چې د دې ولایت نه بهر سوداګران دي یا نور کسان ډاکټرانو لپاره ډېره اړینه ده چې پښتو زده کړي داسې تاسو ته وایم چې ټول د هر افغان چې ځان ته افغان تک افغان ته اړینه اړتیا ده چې پښتو زده کړي د دې کلیپونو په واسطه کولی سي د دې خپرونې په واسطه کولی سي او اوس هم په یوټیوب کې تاسو کولی سي د پښتو کلیپونه خپل ځان ته واخلئ چې د دانش گستر په نامه د نگین القیاس اسلامي تلویزیون خپرونه تاسو کولی سي وګورئ د یوټیوب څخه هم کولی سي خپل ته دغه ویډیوګانې ټولې د پښتو د یا پرته له پښتو نور مضامین کولی سي د یوټیوب څخه ځان ته ویډیوګانې واخلئ نور وخت مو نه نیسم ښه شپه ولرئ د خدای په امان